د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. د احصایې او معلومات ملي ادارې چهارشنبه د زمري 18 د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې د خپل یو کلنو کړنو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ. په دې خبري ناسته کې د احصایې او معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار، د احصایې مرستیال عصمت الله حکیمي، د جغرافیایي معلوماتو عمومي رئیس عبدالمتین سالک، د ادارې یو شمېر رئیسانو او د رسنیو استازو برخه اخیستې وه. د احصایې او معلومات ملي اداره د ارقامو د علمي ثبت، د احصایي فعالیتونو د انسجام، جغرافیایي معلوماتو او د نفوسو د احوال ثبتولو په برخو کې د هیواد په کچه د یوې معتبرې ملي مرجع په توګه فعالیت کوي او هره ورځ په ټول هیواد کې په پراخه توګه هیوادوالو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي. د احصایې او معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار په دې پروګرام کې وویل چې د الکترونیکي تذکرو د 24 څانګو پر مټ کې چې 15 په کابل او 9 په ولایتونو کې فعال دي، تیر یو کال کې څه باندې 2.5 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشلي، چې له دې ډلې څه د پاسه 1.5 میلیون نارینه او نږدې 1 میلیون یې ښځینه دي. موږ په تیر یو کال کې څه د پاسه 2.5 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشلي دي، چې 1.5 میلیون یې نارینه او څه د پاسه 1 میلیون ښځینه دي. د اسلامي امارت له پیل تر دا مهاله 4.6 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشل شوي، چې بیا د الکترونیکي تذکرې د پیل نه تر دې مهاله ټوټل 10.7 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشل شوي. د احصایې او معلومات ملي ادارې عمومي رئیس همدارنګه زیاته کړه چې هیوادوالو ته د عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې د اسانتیاو په موخه په کابل ښار کې د اسان خدمت 3 څانګې پرانیستې دي، چې هره ورځ سلګونه هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو، د دې تذکرو له ویش وروسته خدمتونه او زیږون کارتونه ویشي. او په پام کې ده چې په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ، هلمند او خوست ولایتونو کې هم د اسان خدمت څانګې پرانیستل شي. د ادارې همدارنګه تیر کال د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته غځولې او په پام کې ده چې په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ لویو ولسوالیو ته وغځول شي. د احصایې او معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار همدارنګه وویل دا اداره د هیواد په کچه د پراخ تشکیل لرونکې اداره ده، چې په تیر کال کې د رسمي او قراردادي کارکوونکو 6,920 منظور شوي بستونه درلودل او له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم ښې لاسته راوړنې درلودې. د احصایې او معلومات ملي ادارې په تیر یو کال کې د مرکزي او ولایتي ریاستونو ارزولې، چې د دې ارزونې په پایله کې 130 قضیې بررسي شوي. د یادو ارزونو په لړ کې 4 قضیې عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي، 9 قانون کوونکي منفق شوي دي، 8 اخطاریې دي، 6 سپارښتنې او 11 تبدیلۍ او 2 تنازل بس شوي. د دې ارزونو په پایله کې دغه راز د نږدې 22 میلیونه افغانیو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی شوی. ښاغلي زیار همدارنګه د ځینو مهمو پراختیایي او ساختماني پروژو یادونه وکړه چې د نفوسو د احوال ثبتولو معاونیت کې د څه باندې 14.4 میلیونه افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا پروژې بشپړول، د 80 موټرو په گنجایش او د څه باندې 11 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د یو عصري او سرپټي پارکینګ جوړول، د جغرافیایي معلوماتو په عمومي ریاست کې د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د مسجد شریف جوړول او په یاد عمومي ریاست کې د مراجعینو د سهولت په موخه د 1.7 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 صاحبان جوړول د دې کال په لړ کې لا ترسره شویو مهمو پروژو څخه دي. د غونډې پر دوام د دې ادارې د احصایې مرستیال عصمت الله حکیمي وویل دا چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره په هیواد کې د رسمي ارقامو، احصایوي معلوماتو د خپرېدو او سروېګانو د ترسره کولو یوازینۍ او رسمي مرجع ده. تیر کال یې ځینې مهمې او حیاتي سروېګانې ترسره کړې دي. اداره ملی احصا و معلومات در جریان سال گذشته سروی مهم و درک انجام داده به نام سروی خوشه‌ای چند شاخصه و یا مکس می باشد. اهمیت و هدف سروی خوشه‌ای بوده که با عبارت از جمع‌آوری ارقام با کیفیت در مورد صحت طفل و مادر، کار اطفال، حفظ صحی محیطی می باشد. پوشش سروی متذکر تمام کشور را اتوا نموده و نمونه طور دیدن گردیده است که ارقام آن به سطح ملی، ولایتی
و تفکیک شهری و دیهاتی قابل ترمیم و یا استفاده می باشد. هزینه سروی تطبیق شده حدود 3 میلیون دلار آمریکایی بوده که از طرف صندوق حمایت اطفال ملل متحد یونیسف تمویل گردیده است. ښاغلي حکیمي زیاته کړه د سروېګانو د ترسره کولو ترڅنګ هر کال له ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو څخه د بېلابېلو ټولنیزو، اقتصادي، کرنیزو، روغتیایي، ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو او نورو ورته برخو ارقام او معلومات په اونیز، میاشتني، روبوار او کلني ډول راټولوي او تر تحلیل او تجزیې وروسته یې د 48 عنوانه احصایوي نشریو له لارې خپروي. د غونډې پر دوام د دې ادارې د جغرافیایي معلوماتو عمومي رئیس عبدالمتین سالک د ریموټ سینسینګ ټکنالوژي او سټلایټي انځورونو پر مټ د ترسره شویو سروېګانو او کړنو راپور وړاندې کړ او د طبیعي ځنګلونو په تړاو یې وویل. د ځنګلونو د سم مدیریت لومړنی مهم ګام له ځنګلونو څخه پر وخت د سمو اطلاعاتو ترلاسه کول دي. زموږ موندنې ښیي چې په 1990 کال کې چې کوم ځنګلونه ثبت شوي وو، زموږ اوسنیان هم ښیي چې په دغو سیمو کې 115,000 هکتاره ځنګلونه کم شوي دي، چې تر ټولو ډېر کمښت د نورستان، کونړ او بادغیس ولایتونو کې رامنځته شوی. خو له نیکه مرغه په 1990 کال کې چې کومې ځنګلي ساحې ثبت شوې وې، له هغو ثبت شوو سیمو څخه د باندې سیمو کې بیا د ځنګلونو پوښښ د پام وړ زیاتوالی کړی. په تېره یوه لسیزه کې په ټول هېواد کې له پخوانیو ثبت شویو ځنګلي سیمو څخه د باندې سیمو کې 560,000 هکتاره نوي ځنګلونه رامنځته شوي دي، چې تر ټولو ډېر نوي ځنګلونه په پکتیا، بادغیس، خوست او پکتیکا ولایتونو کې منځته راغلي. د جغرافیایي معلوماتو د ثبت عمومي رئیس ښاغلي سالک همدارنګه وویل تېر کال یې د ریموټ سینسینګ ټکنالوژۍ او جغرافیایي معلوماتو سیستم پر مټ د آمو سیند د تخریباتو راپور چمتو کړی و چې پر اساس یې د هېواد په 4 ولایتونو تخار، کندوز، بلخ او جوزجان کې 320 کیلومتره مربع سیمه د آمو د تخریباتو خوراک شوې وه. چې د احصایو معلوماتو ملي ادارې دا راپور د افغانستان اسلامي امارت کابینې ته وړاندې شو چې په پایله کې اړوندو ادارو او وزارتونو ته لازمه بودیجه او امکانات په واک کې ورکړل شول څو په راتلونکي کې د آمو سیند د تخریباتو مخه په ښه ډول ونیول شي. ښاغلي سالک همدارنګه زیاته کړه د ادارې تېر کال د ریموټ سینسینګ او سټلایټي انځورونو پر مټ د هېواد اوبیزې او للمي د کښت سیمې هم تثبیت کړي دي چې پر بنسټ یې 2.8 میلیونه هکتاره کرنیزه ځمکه کرل شوې وه، چې له دې ډلې 2 میلیونه هکتاره اوبیز او 804,000 هکتاره للمي کښت و او د تېر کال په پرتله تر کښت لاندې سیمو کې 1.1 نه زیاتوالی راغلی. د جغرافیایي معلوماتو د ثبت عمومي رئیس عبدالمتین سالک همدارنګه وویل د هېواد په کچه 158,000 کیلومتره شته لویې لارې، سړکونه او وړې لارې ډیجیټلي کړي دي. همدارنګه د جغرافیایي معلوماتو د ټکنالوژۍ پر مټ او د تېرو کلونو د سپوږمکیزو انځورونو په کارولو سره د کورونو د شمیرلو په موخه هر کور لپاره په جغرافیایي سیستم کې یو کوډ رامنځته او جغرافیایي موقعیت مشخص کړی چې په ټول هېواد کې ساختمانونه په استوګنیزو ساختمانونو، غیر استوګنیزو ساختمانونو، ناتکمیل شویو ساختمانونو ویشل شوي چې په ټول هېواد کې 6.3 تر 6.5 میلیونه ساختمانونو موجود دي، چې له دې ډلې څخه شاوخوا 100,000 ساختمانونه غیر استوګنیز، 400,000 ساختمانونه ناتکمیل او یا تر ساختمان لاندې او شاوخوا 5.8 میلیونه ساختمانونه استوګنیز کورونه دي. د جغرافیایي معلوماتو د ثبت عمومي رئیس د نویو رامنځته شویو ولسوالیو او کلیو د تثبیت په تړاو همدارنګه وویل د تېر کال په اوږدو کې د احصایو معلوماتو ملي ادارې ته د 19 ولایتونو څخه د 19 ولسوالیو اسناد چې اکثر یې نوې تأسیس شوې ولسوالۍ او یا هم د نوې تأسیس کېدو پړاو کې وي راغلي، چې دې ادارې په اړه خپل تخنیکي او لازم اجرات ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دا مهال هم زموږ همکاران په نورستان او فاریاب کې د نوې تأسیس شویو ولسوالیو د حدودو او مرکزیت ټاکلو په موخه هلته په صحوي کار اخته دي. همداشان په تېر یو کال کې د 9 ولایتونو څخه 108 نوي ایجاد شوي کلیو اسناد د ثبت او راجستر په موخه دې ادارې ته رارسېدلي چې په اړه یې اړینې کړنې ترسره شوي. د جغرافیایي معلوماتو د ثبت عمومي رئیس عبدالمتین سالک همدارنګه وویل چې سټلایټي انځورونه یې د خپلې کارونې ترڅنګ له کورنیو چارو، اوبو او انرژۍ،
پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو، د اوسپنې پټلۍ ادارې، چارو ادارې، ملي پراختیا شرکت او کابل ښاروالۍ سره د رسمي چارو د ترسره کولو په موخه شریک کړي دي. غونډه چې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوې وه، د خبریالانو او ګډونوالو پوښتنو ته په ځواب ویلو سره پای ته ورسېده.